راغلاست یو نوې ویډیو ته. نن به چې دی تاسو ته د یو مهمه موضوع چې د جاپان د سکالرشیپونو په هکله دي هغه باندې به خبرې وکړو چې اصلا جاپان افغانستان ته څه سکالرشیپونه ورکړي دي او د هغې د اپلای مطابق څه ورته پکار دي، په دغه باندې خبرې کوو. لومړی دا چې یو څو ورځې مخکې تقریبا ډېر ورځې نه یو څو ورځې کېږي چې د جاپان په رسمي ویب سایټ چې د افغانستان مربوط دی نو هغې باندې چې دی یو اعلان د افغانستان کې چې دی د جاپان د سکالرشپ کوم ویب سایټ چې دی په هغوی باندې چې دی دا اعلامیه خپره شوله چې افغانانو ته چې دی سکالرشپ ورکړي دي او دا سکالرشپونه چې دی ډېر کمې ورځې اوس پکې پاتې دي. هغه کسان چې هغوی ماسټري کول غواړي یا دکتورا کول غواړي نو د دې لپاره چې دی دوی کولی شي اپلای وکړي دغه سکالرشپونو ته. راځئ نو تاسو که غواړئ چې دی دغه تاسو هم د پوهنتون فارغ هستئ او غواړئ ماسټري وکړئ یا هم ماسټر هستئ، تاسو غواړئ چې دی پی ایچ ډي وکړئ نو د دې لپاره چې دی تاسو دغې دې ته څنګه اپلای کولی شئ. دا مکمل ډول وړیا بورسونه دي، ټول مصرف چې دی په جاپان هیواد باندې دی او دا اصلا چې دی دا سکالرشپونه دا د راتلونکي یعنې 2026 کال لپاره دي، ولې اپلای او حساب کتاب یې ټول چې دی د 2015 کې کېږي. تقریبا نن چې دی د نن سره تقریبا 6 ورځې ورته پاتې ډیډلاین ته تر څو چې دی دغه تاریخ پوره شي بیا ورته ثبت نام نشي کېدلی. نو راځئ که چېرته وخت لرئ او مطلب چې دی اپلای ورته کوئ نو اسانه اپلای هم اسانه ده، دومره خاص ګرانه خبره نه ده. تاسو به راشئ او دلته به ولیکئ چې دی Japan Scholarship for Afghanistan 2026 داسې یو څه لیکلی شي دلته وګورئ دې ځای کې شته دی. همدا لومړی کوم ویب سایټ چې راځي په همدې باندې به کلیک واخلئ داسې او هغې نه چې پس کلیک واخلئ نو تاسو چې دی دې ځای ته راولي. یعنی مطلب دا دواړه ما ته مخکې خلاص کړی یم دی نو دا اصلا چې دی دا هم لوډ کوي ډېر زیات، خو دا څه ګورئ دا هم خلاص شلو. اصلا چې دی کله چې دې ویب سایټ ته راغلی دی رسمي ویب سایټ دی نو اصلا تاسو ګورئ چې دی دی مطلب د دې ځای نه هم تاسو کولی شئ او د دې دغه دا چې دی د سکالرشپونو ویب سایټ دی بلکې تاسو کولی شئ د جاپان سکالرشپ اصلي دغې ته ویب سایټ چې هم ورتللی شئ. کو د دې ځای نه ورځو ورته انشاءالله. تاسو ګورئ دا سکالرشپونه چې دی اصلا جاپان سکالرشپ فار افغانستان 2026 دی اصلا. نو دا د چې دی د میکسټ په نامه باندې چې دی سکالرشپونه استعمال دغه کړي دي، نوم یې ورکړی دی ته. اصلا دا سکالرشپونه څه ته ضرورت لري، اپورچونیټي ډیټیل چې دی عموما لومړی تاسو وګورئ لینګویج چې دی یعنې ژبې ته یې خاص دغه نشته دی بلکې ناٹ ریکوایرډ لیکلی دی ورته. یعنې مطلب بعضې سکالرشپونه دي چې ټاپل آیلټس او دولونګو دا دغه غواړي خو ولې دا دومره نه غواړي. فیمیل میل دواړه کولی شي 2 دانې لیول باندې که مطلب چې دی ماسټر د پی ایچ ډي دی ریسرچ برخه کې هم ورکوي خو زیات خلک انټرست نه لري. هماغه همدې برخه کې به دوی کولی شي چې د ریسرچ برخه کې هم کمپلیټ کړي. او مطلب کم هیوادونه کولی شي افغانستان پکې یعنې خاصتا زیات کا دغه افغانستان ته ورکړي. نور هیوادونه که چې تافلی ورته کوي د نور خلکو د نور هیوادونو خلک نو هغوی باید چې دی کنسلګرۍ ته لاړ شي، هماغه سفارت ته ورشي هماغه کې به کولی شي. نو راځو په دې باندې خبرې کوو. دا اصلا تاسو وګورئ دلته موږ ته چې دی معلومات راکوي که چېرته ستاسو انګلیسي ژبه زده اوسېږي یا هم په جاپاني ژبه نو تاسو مطلب چې دی دې لپاره هم یعنې مطلب د کامیابۍ چانس مو ډېر دی. مختلف قسمه بس دغه پکې شته دی، مختلف فیلډزونه دي، مطلب ویریوس فیلډز دی، مطلب انجینرینګ برخه دی، طب برخه ده، مختلف داسې نور او څومره اپورچونیټیز ورکړل دی تاسو لیدلی شئ. وګورئ مکمل چې دی مطلب فری دی او غون مصرف د جاپان هیواد په غاړه دی. نو تاسو دې ویب سایټ ته چې راغلی دلته تاسو معلومات لیدلی شي. اندیزې کې اپورچونیټي ډسکرپشن هغه تشریحات یې ورکړي دي چې اصلا دغه چای د منسټري آف ایجوکیشن کلچر سپورټس ساینسز اینډ ټیکنالوژي دغه اصلا چې دی د میکسټ په نامه باندې کوم محفف چې دی ورکړی دی دا چې دی دغه یو وزارت چې په جاپان کې دی اصلا چې دی د فرهنګ او سپورت او ساینس او ټیکنالوژي مربوطه کوم دغه چې دی وزارت د تعلیم مربوط دی هغوی چې دا اعلان کړي دي. نو نور معلومات ټول هلته هم لیدلی شي. دلته مهم پوینټونه یو څه دلته هم شته دی چې دی بعضې تاسو وګورئ ډیډلاین چې دی سبمیټ تاسو کله چې د اپلیکیشن سبمیټ کوئ او منځنۍ دغه چې دی دا دی یعنې دی منځنۍ نقطه ډیډلاین دا دی. خو ولې تاسو وګورئ د افغانستان لپاره ډیډلاین چې دی دغه دی نن د می چې دی دغه 15 تاریخ دی نو په 21 باندې چې دی وروستی ډیډلاین دی یعنې دا بندیږي د نه پس بیا اپلای نشئ کولی نو تقریبا 6 ورځې ورته پاتې دي.
تاسو نه چې کله بس یعنی اسناد متسلیم کړل په د جون په د 2015 د جون په 19 تاریخ باندې تاسو د امتحان د کانکور غونډه کې امتحان تاسو نه غوښتل کیږي د ورکه امتحان غوښتل کیږي کله چې حالت کامیاب شي نو بیا د جولای په 2015 کال کې تاسو یو د دې پاکله مصاحبه کیږي انټرویو کیږي نو دغه انټرویو لپاره چې د خاص د جولای په میاشت کې دی خو ولې تاسو ته بیا پته نشته چې د جولای په سوم دی ولې هغه وختونه کې بیا تاسو ته خبر درکول کیږي چې په لسم دی شلم دی هر څه چې وي او همداسې چې د نور معلومات دلته هم لیدلی شي دي ځکه چې د څه باید کیږي خو وروستنی دغه چې دي تاسو د هم ګورئ دلته چې یونیورسل پلیسمنټ ته هر څه چې دوی کې دلته تاریخونه ورکړي دي دا او وروستنی خبر چې تاسو ته راځي د 2015 کال د مارچ او د جنوري تر منځ کې کیږي بعد د جنوري نه تر مارچ د دې په منځ کې به وروستي ډیسیژن او پریکړه هر څه کیږي چې تاسو فلایټ په هم چې د په اپریل کې اصلا کیږي یعنی دې ځنه چې به هغه کسان چې کامیاب شوي دي هغه بل دې ځنه زی بل نوٹ دلته لیکلي دي مطلب دا چې دا dates from the Japan embassy in Afghanistan announced today نن وسیده دا انانس شوی دی مطلب دا چې دا اعلامیه دی په ویب سټ کې مخکې مطلب اوس کولای شي تاسو اپلای کې دیتا نو تاسو چې د وروستنی تاریخ یو ځل بیا ذکر کړی دی او تاسو نه چې د ورکې امتحان چې اخیستل کیږي د جون په 19 نیټه باندې په کابل کې بدن اخیستل کیږي همداسې بیا به د ایگزامینیشن چې د ایگزامینیشن هغه امتحان چې خلاص شو د هغې انټرویو چې بیا اخیستل کیږي هغه هم تاسو نه په کابل کې اخیستل کیږي او دا نوټیفیکیشن چې د تاسو ته وروستنی کوم خبر چې راځي او فائنل ریزلټ د اخیری نتیجې نو هغه چې د ټي بي ډي یعنی ټو بي ډیسایډ ان دا به پریکړه کیږي د دې مطلب دا بروسته پریکړه کیږي کم فیلډ کې مطالعه مطلب کم بخش وای نو دلته کولای شي تاسو ولولې هغه کسان چې تبابت برخه کې اپلای کوي نو هغه باید یو لیسنس ځان سره د کار ولري یعنی مطلب باید معلومات ولري ورسره هغه اسناد چې دوی کار پریکټیکل کړي دي د هغه امتیازات دي چې کم ام د کسان ته ورکول کیږي چې ماستر د پاره چې د څومره ورکول کیږي د پی ایچ ډي د پاره څومره ورکول کیږي نو دلته به تاسو د معلومات لیدلی شي نو step by step دا ځکه دا به ولولې who can apply for the next scholarship دې لپاره څوک مطلب برابر دي څوک ورته اپلای کولای شي دې لپاره هغه کسان اپلای کولای شي چې د افغانستان اوسېږي ګورې یوازې نېشنل افغانستان مطلب دا چې نېشنالټي افغانستان ولري عمر باید 15 او یا د 15 نه ټیټ اوسېږي بل چې د نور هیوادونو به اپلای کوي نو هغوی به بیا سفارت ته ځي هلته به بیا ورته دغه کوي دوهم کا دغه دا د شرط دار چې دا باید بیچلر اوسېږي یعنی پانتون فارغ اوسېږي او په ښه مطلب دغه نمرو په اخیستلو باید کامیاب شوي اوسي داسې نه شي چې چانسونه ډېر خوړلی اوسېږي هغه کسان نه یعنی ریکارډ یې باید ښه اوسېږي او باید بی ای ولري مطلب چې دی مطلب اتمن بیچلر ډیګري ولري باید صحه فزیکی او مطلب ذهني باید جوړ اوسېږي بل دا چې دی دا باید موټیویشن چې دی مطلب یو موټیویشن چې دی هغه باید ولري چې زه د جاپان سره خاص مینه لرم او څه داسې یو دغه ولیکي یو لیټر ولیکي ځان سره تشویق په نامه باندې یو خط ولیکي او بل دا چې دا باید نورم تشویق او لا مطلب د هغوی سره یو فرینډشپ وساتي بله مهمه خبره دا ده چې دا پروفیشنسي باید ولري په انګلیسي یا جاپاني ژبه کې باید دا وارد اوسېږي یعنی په دې باندې که په انګلیسي باندې پوهېږي مطلب دومره زیات یعنی های لیول نه غواړي مطلب نارمل لیول هم غواړي چې تاسو په کتې وکولی شي هغه انټرویو او د هغې کې ځان پاس کړي ځکه ستاسو امتحان او انټرویو چې ده په انګلیسي ژبه باندې ده باید دومره وکولی شي هغه پاس کړي په جاپاني ژبه یې که غواړي په هم کولی شي او خو که څوک پرې پوهېږي خو انګلیسي ژبه باندې به هم کولی شي او ستاسو وروستنی پرواز چې تاسو جاپان ته ځئ نو هغه به د اپریل په 2016 کال باندې اوسېږي بل دلته تاسو کم ډاکومنټ ورته پکار دی اصلا د دې لپاره چې دی تاسو باید چې دی یو اپلیکیشن فارم دی څو دانې فارم دی هغې ته راځو دا به ډاونلوډ کړئ یو دانه بل دا فورمې دی چې مطلب د پرفارمنس اپلیکیشن په نامه یې پلیسمنټ دی هغه ته وروسته راځو دی باندې ایکسپلین تشریح درکوم ریسرچ پلان ته باید تاسو ولرئ تاسو باید ترانسکریپټ ولرئ د پوهنتون نه فارغ هستئ باید تاسو هغه ترانسکریپټ باید ولرئ اسناد یعنې مطلب هغه کوم ډیپلوما چې تاسو د پوهنتون نه اخیستی هغه باید ولرئ ډیپلوم او ترانسکریپټ دواړه ضرور دی بل تاسو به یو ریکمنډیشن لیټر چې دی توصیه خط چې دی دا باید چې د پوهنتون د رئیس نه اخلي او که د مطلب معاون نه اخلي دا باید تاسو سره اوسېږي یا کولی شي د یو مشاور یو چې کوم ځای کې وظیفه لري هغې نه هم اخیستلی شي یونیورسټي پوهنتون نه یې واخلي دا خبره ده بل چې دی که چېرته طبابت برخه کې اپلای کوئ نو تاسو باید چې دی طبي اسناد ورته ضرور دی چې کوم ځای کې تاسو پراکټیکل کار کړی دی دغه لاندې چې دی اونلی چې دی اپلیکیبل دا اصلا چا دپاره دی دغه لاندې برخې چې دي دا اصلا چې دی دومره ضرور نه دی بلکې دا د تیزیس والا د هغې
لپاره د پی ایچ ډي والا لپاره ضرور دی هغه باید چې د ابستراکټي اف د تیزس باید ولري چې کوم کتاب یا مونوګراف چې ورته سمپل یو مونوګراف دی چې پانتون کې لیکلي تیزس چې د په ماستر ډیګري کې لیکل کیږي نو هغه باید چې د هغه باید ځان سره ولې هغه ابستراکټ باید ورسره اوسیږي سرټیفیکیټ اف لانګویج پروفیشنسي مطلب د ژبې د انګلیسي ژبې یا د جاپاني ژبې باید یو اسناد ولري ریکمنډیشن لیټر باید چې د مطلب د مامور خپل کارمندان نه واخلي او بل چې دلته باید هغه کسان چې د هنر یعنی مطلب سندرغاړي یا یو کسب غواړي سمپل یو کسب غواړي زده کی کسب د پاره چې د التزینو دا باید اتمن د کسب د پاره چې د یو منګ ته یو نمونه وخی د خپل د تصویر یا ویډیو یو څه باید ولري دا ورسره او بل چې د مطلب تاسو دا ټول کم اسناد دا ټول باید تاسو ډاونلوډ کړئ ډک بیګ او یعنی مطلب دا ریکوایرمنت دی راځو ما ته راځو رسته چې د څنګه بس دا نور چې هاو ټو اپلای څنګه اپلای کولای شو بس سمپل دی کې خاص خبره نشته د مهم پکې چې د لینک دی هغه لینک اخر کې شته د ما ته خپل اسناد ولېږي که چېرته غواړئ دغه مطلب د جاپان د امبیسي نه لیدنه وکړئ نو په دې باندې به کلیک وکړئ بل سایت ته به لاړ شئ دا لینک به خلاص کړئ او تاسو بیا هلته وګورئ چې د په رسمي ویب سایت باندې هم تاسو معلومات لیدلی شئ نو تاسو که بیا هم دا چې بیا دوی خپل اعلانات ورکړي داسې اعلانات بعضې د دې ګایډینګ کړی راهنمایي کړې ده نو دغه چې دی نور هیوادونو ته مخکې دغه اعلان کړي دي او هغې نه وروسته چې دی دا عامه خبرې چې څه باید تاسو ډاونلوډ کړئ مهم پوینټ چې دلته چې دی په دې کې داسې دغه نشته خو په کده د اپلای کې تاسو سره مرسته کوي که سفارت کې تاسو بیا مطلب هلته ځئ د سفارت معلومات ګورئ نو په دې باندې کلیک کوئ نو تاسو سفارت معلومات لوستلی شي دغه فایلونه چې دا به تاسو دا 5 دانې دي دا به ټول ډاونلوډ کړئ دا مو چې کله ډاونلوډ کړئ دا په فدایي په جاپاني ژبه باندې دي او په چیندای په انګلیسي ژبه باندې دي نو دواړه پکې دي دا تاسو وګورئ ما دغه یو فورم چې دی دا ډاونلوډ کړلو اصلا دلته وګورئ د لاندې ځای کې ورسره لیکل شوي دي هم جاپاني ژبه لیکل شوې ده هم چې دی ورسره انګلیسي ژبه لیکل شوې ده نو تاسو دا چې ډکوئ په دې رقم باندې چې دی سمپل دا چې دی ایډیټیبل دی دا کم ځای کې چې دی نور د پی ډي ایف بڼه لري خو تاسو سمپل تاسو کولی شئ چې دی دا مطلب په اسانۍ سره ډک کړئ یعنې ته ګرانه خبره نه ده هلته وګورئ هماغسې دی که بیا هم څه ستونزه وه ماته کمنټس وکړئ انشاءالله ترتیب طریقه یې درته ښیم چې څنګه کېږي د ریکمنډیشن یو دغه دلته شته دی سمپل شته دی ریکمنډیشن دی ټریټمنټ دی او بل چې دی د صحت مطابق کوم فورم دی هغه هم پکې شته دی نو ګوره دا د صحت مطابق دی نو تاسو به دا ډاونلوډ کړئ هغې نه پس چې ډاونلوډ کړئ د صحت مطابق کوم فورم څه چې درنه غوښتي وي سکرین ته ګورئ څه درنه غواړي کوم سوالونه یې پوښتلي دي هغه ورته ځواب کوئ او دا مو چې کله ځواب کړه ټول هر څه مو برابر کړه اسناد مو هم سکن کوئ دا فورمې هم ډکې کوئ هر څه مو چې برابر کړه بیا به راشي دغلته ویب سایټ دی ښکته به لاسئ دا زه به دا ویب سایټ تاسو ته وښیم ګوره دغه ویب سایټ دغه دی سوري ایمیل دی دا ایمیل ته به تاسو خپل اسناد څه کې دا به ولیږئ ورته دا ځان سره یاد لرئ سبمیشن ایمیل ادرس دی دغه به ځان سره کاپي کوئ او دا به چې دی تاسو ایمیل کې خپل اسناد به ټول چې دی راواخلئ او دغه ایمیل ته به یې ولیږئ دا نور تاسو نه پروسیسر څه د ایمیل له طریقه تاسو سره چې دی مطلب کېږي تاسو ته به خبر درکول کېږي ستاسو د امتحان او ستاسو د فاینل رزلټ په هکله باندې به ټول د دغې ایمیل له ترو باندې مخکې ځي نو که بیا هم څه سوال پوښتنه مو در سره وه نو کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ مننه د لیدلو نه